خزه او خاوند او ډیر غریبان. بادشاہ او د ملک هغه مشهور و داغه متعلق چې دا بادشاہ چې څوک توفه ولا یو سینو ډیر انعام ورکړي. د خزه ورتل سړی تم ولا څه یو سګوره کڅ انعام درکو غریبان. ول مونږ سره څه دي؟ ول نور څه خو نشته، خو دا باران شوه دی د پشکال ډنډې ډکی دي. دا بدر توبه منګي کې واچوم سر به وتړم او بادشاہ له یو څه چې دا زما د ملک بهترینه تحفه ده. بادشاہ د 2 میاشتو په مزل لري. خزه ولا منګي ډکو دوبو سره ولا وتړلو میړلې په سر کړو ور سره بار لاړه میړې رسخت کو دات کور تراله چې کور تراله او داسې وکړو او مصلی واچولو 2 رکعات نفل وکړه او دعا وکړه او په دعا کې وایي اے پروردګارا خاوند مې د 2 میاشتو په مزل باندې لاړو، بادشاہ له توفه وروړه یا الله پټکه منګولې راولې. دا دعا او زمونږ خزه چې مونږ چرته بار حضور پسې څه دعا کوي تاسو ټولو ته پته ده. سړی ورسېدو بادشاہ درخواست یې وکړو جی یو سړی راغلی دی توفه یې راوړې. بادشاہ ورانه نه باسئ څه توفه یې راوړې چې دی ورنه او ته منګی په سر دی. هلکه څه دي؟ وی جی اوبه مې راوړي دي ماء الجنه، د جنت اوبه مې راوړي. وی د جنت اوبه؟ بادشاہ ورته وی سبحان او خدای دې تعالی اجر درکړي. اعلی ګلاس راواله اوس تاسو په ایمان وایي چې د 2 میاشتې په منګي کې اوبه پراتی چې څنګه ښابون به کړی. ا بادشاہ ته وګوره وې دې سړی د جنت اوبه راوړي دي او زر راوړي جوس. اول ګلاس بادشاہ دا منګي نه ډک کو پټ یو سای اوس کړي او وزیرانو ته وې دمټر کې ډله چې دا د پاکستانیانو غوندې ناستو هغه ته ورس کوي. اوس چې بادشاہ اوس کی کمی او بل وزیر به اونس کی چې دا واخونه په ماتي کنه ما نو هغه مشکل. بادشاہ وې دې سړی ته چې وسړیا تا هډره لوی مهرباني ستاده دې مهربانه خو والله کما سره قیمت شتا زبد دې بدل څنګه خلاصوم چې تا د جنت او د 2 میاشتو په مزل ما ته وروړي. خو زئی الکه دا سړی بوزي خزانه ته دغه منګي چې دا وبې پکې وروړي دا منګي ورته د سرو زرو ډک کړي او د دریای دجله په غاړه هم داسې تیر کړي چې د پته ولګي چې دلته وب دریابونه بیږي او دلته قیمت ستاد او بونو قیمت ستاد اخلاص. تاسو خیال راغلی نو د دنیا بادشاہان چې وغواړي نسخه او به په سرو زرو بدل کړي کنه خبره کوي. سخاو به د 2 میاشتو په منګي کې او د دنیا بادشاہ هغه سخاو به په سرو زرو بدلې کې. نو که قیامت کې د خدای غوندې بادشاہ وغواړي نو د انسان ګناه به په نیکۍ نشي بدلولی.